بهرنیو ډیپلوماټانو سره د حامد کرزي لیدنې. دا ځل یې چین سفیر سره په لیدنه کې د افغانانو ترمنځ په ملي تفاهم ټینګار کړی. سلام، وخت مو بخیر. پام وکړئ د نن ورځې تازه خبر ده. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په کابل کې د چین له سفیر سره په لیدنه کې د افغانستان او سیمې په حالاتو خبرې کړي. پخوانی ولسمشر چین د افغانستان ښه ګاونډي یاد کړی او له دې هیواد څخه یې غوښتي چې د افغان نجونو او ځوانانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته وکړي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزي په هیواد کې د تلپاتې سولې او ټیکاو په موخه ملي تفاهم په یو اړتیا وبلله. دوستانو، دا او د نن ورځې چمتو کلی خبر تر بیا هم په الله سپارم. ښې چارې، ښه وخت.